شروع کوي. انسر ټاپ خو پرون خلاص شو، نو نن ډیزاین ټاپ دی. انسر ټاپ چې موږ وایو موږ ول د دې لپاره استعمالیږي که چیرې موږ تاسو غواړو چې خپل ورډ ډاکومنټ ته یو ابجکټ ور واچوو یا پکچر یا مثلا شیپ ور واچوو یا مثلا ټیبل ور واچوو یا چارټ ور واچوو یا سمارټ چارټونه ور واچوو د دې لپاره او یا هم مثلا ایکویشن او سمبول د دغه شامل لپاره موږ تاسو د انسرټ بټن څخه استفاده کوو یا د انسرټ ټاپ څخه. ډیزاین ټاپ چې دی دا د زموږ تاسو د ډاکومنټ باندنی ویو دی. د ډیزاین خپل د یو دغه لري په اصطلاح باندې معنا لري لکه یو قسم د اچوي ډیزاین ورکه کوم چیرې اوریدلی څه نقشه یا د باندنۍ نقشه چې مثلا سره کم سټایل زه غواړم چې خپل ورډ ډاکومنټ ته یې ورکړم د هغه لپاره زه د ډیزاین ټاپ څخه استفاده کوم. په ډیزاین ټاپ کې مثلا زه راځم خط ور واچوم، په دې ځای کې مثلا تاسو دا فکر وکړئ چې دا هم هیډر دی د دې ډاکومنټ. هیډر یا موږ تاسې په اصطلاح باندې عنوان ورته وایو په دې ځای کې دا هیډر دی. دا هیډر به زه راسم په هوم بټن کې دا به مثلا هیډینګ 1 کړم، اول هیډر یې دی. اوس غواړم چې د دې مربوط زه ځینې تغییرات پکښې کې راولم. د هغه لپاره زه کولی شم چې د ډیزاین ټاپ څخه استفاده وکړم. په ډیزاین ټاپ کې دغه خط چې ما لیکلی دی پر څه رقم شکل باندې زه غواړم چې دا خط ښکاره کړم، د هغه لپاره زه د ډیزاین ټاپ څخه استفاده کوم. په ډیزاین ټاپ کې اوله ساحه چې ده د تیمز په نامه باندې یادېږي. تیمز که چیرې زه دغه هر یوه ته کرسر پر هر یوه باندې ږدم دغه خط یې ویني یوه تغییر پکښې کې راځي. دغسې مثلا تر اخره پورې پر هر یوه باندې پر کم یوه باندې چې تاسو تغییر دغه کرسر ږدئ، مثلا پر دې باندې کرسر کښېږدئ یا پر دې باندې کرسر کښېږدئ، صحیح دی؟ ډېر تغییر راځي پکښې کې. یا مثلا زه دغه ساحه انتخابوم، دا ساحه چې مې انتخاب کړله د دې هغه ډیزاین یې واوښتی، شکل یې واوښتی میټرپولین ته. په دې ځای کې دغه ساحه چې وه دا ساحه ما دغه کړله انتخاب کړله. یا مثلا دغه د پارسل په نامه باندې دی یا مثلا د کوټیبل په نامه باندې دی یا د میش په نامه باندې دی. هر یو چې زموږ خوښ وي کولی شو چې هغه یو انتخاب کړو. مثلا زه د فریم څخه استفاده کوم، فریم ورته انتخابوم. کله چې مې فریم انتخاب کړئ د هغه څخه وروسته دغه ځینې ډولونه دي چې دغه اوسنی ډیزاین یا کوم شکل چې ما ورته انتخاب کړی دی په دغو کې مثلا زه غواړم چې پر څه رقم باندې دا ښکاره شي، مثلا پر دې رقم باندې. هیډر هغه هیډر دی فقط لاین ډول یې واوښتی او د خط ډول یې هم واوښتی. مثلا پر دې رقم باندې غواړم چې کلیک یې کړم، پر دې رقم باندې غواړم چې کلیک یې کړم، پر دې رقم باندې غواړم. هر ډول چې زما خوښ وي مثلا دا غواړم چې انتخاب کړم. دا مختلف ډولونه دي چې کولی شم زه یې انتخاب کړم، صحیح دی؟ د دې لپاره موږ تاسې د دې تیم څخه استفاده کوو او د تیم سره دغه اړوند یا مربوطه تیمونه راته خلاصېږي، ډاکومنټ فارمټینګ، صحیح دی؟ ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د کلر په نامه باندې دي. مثلا پر دې ډول باندې غواړم چې کلر ورکړم دغه هیډر ته، که چیرې ورته متوجه سي د دې رنګ یې سره اوړي د دې هیډر ده، صحیح دی؟ دا اصلا باندنی ویو دی د دې ډاکومنټ ده چې موږ ته یې راښیي. نور په خط او په ټکسټ کې هیڅ تغییر او تبدیل نه راځي. په خط او ټکسټ کې چې تغییر راځي هغه یوازې د ډیزاین د شکل په خاطر باندې. مثلا هر رنګ چې مو انتخاب کړي هغه رنګ ورته انتخابېږي. مثلا دا اوس تقریبا سور یا څه رقم دی. په دې ځای کولی شو چې نور مختلف رنګونه مثلا انتخاب کړو. مثلا دا پر دې ډول باندې سي، دا مثلا پر مثال پر دې رقم باندې سي، دا به سیو کړم پر دې رقم باندې رنګ ورته انتخاب شو. او یا هم هر رنګ چې مو خوښ وي هغه رنګ کولی شي چې په دې ځای کې ورته انتخاب کړي. د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د فونټس په نامه باندې یادېږي. فونټس دغه د خط ډول چې پر څه رقم باندې شاید موږ تاسې په پښتو خطو کې ځینې خطونه لیدلي چې موږ وایو چې پلانکی سړی میرزایي خط کاږي. میرزایي دا کوږ ووږ خط چې نوشته کوي، صحیح دی؟ دغه خط زه پر څه رقم باندې غواړم چې دا خط ولیکم. د دې دپاره موږ تاسې په هوم کې دغه ساحه هم ویلې وه چې پر څه رقم باندې زه غواړم چې دا زما د خط ډول باید ښکاره سي. هم په دې ځای کولی شم او هم راځم و ډیزاین ته. په ډیزاین کې د دې ځای څخه مختلف فونټونه موجود دي، صحیح دی؟ فونټ یې واوښتي تقریبا. داسې یو فونټ به ورکړم چې ډېر تغییر پکښې کې راسي چې په تغییر باندې پوه شئ. مثلا تغییر یې درته معلومېږي یوه
په دې ځای کې مثلا دا رقم تغیر هر ډول تغیر چې مو خوښ وي هغه کولی شئ چې د دې فونټ ته لاره وکړئ او یا هم کسټمایز یې کړئ مختلف نور فونټونه ټول هغه فونټونه چې موږ تاسو په هوم کې ولیدي هغه فونټونه درته راځي کولی شئ چې د هغو څخه یو دانه انتخاب کړئ او سلیکټ کړئ هغه فونټ او خپل ډاکومنټ په هغه فونټ باندې یو چاته مثلا پریزنټ کړئ د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د پاراګراف سپیسینګ په نامه باندې ده پاراګراف سپیسینګ څخه هدف دا دی چې یو پاراګراف دا دی دوهم پاراګراف دا دی دریم پاراګراف دا دی څلورم پاراګراف دا دی او پنځم پاراګراف دا دی د دغو پاراګرافو مثلا 15 پاراګرافونه دي د دې 15 پاراګرافو ترمنځ څه رقم غواړم چې فاصله ورکړم که نور کوم او یا مثلا پر څو اندازه باندې زه غواړم چې فاصله ورکړم د هغه دپاره زه راځم د پاراګراف سپیسینګ څخه استفاده کوم نو پاراګراف سپیسینګ دی د پاراګرافونو ټوله سره نږدې کوي معلومیږي درته که یې چیرې کمپاکټ کړمه یو څه فاصله پکښې کې ورکوي دغسې په ترتیب سره مثلا ټایټ یې کړمه یا مثلا دغسې اوپن یې کړمه او یا هم مثلا ریلیکسډ کړمه یا هم مثلا ډبل یې کړمه اوس د هغه اولني ډول او اوسني ډول ترمنځ ډېر فرق شته که چیرې زه دا ډول انتخاب کړم او یا هم اولنی ډول انتخاب کړم اولنی ډول فکر کوم دا رقم یو ډول یې درلودی د دې دوو ترمنځ بیخي ډېر فرق شته صحیح دی د دې لپاره موږ استفاده ځینې کوو د پاراګراف سپیسینګ څخه د هغه څخه وروسته افیکټس دی افیکټس که چیرې موږ تاسو په خپل ورډ ډاکومنټ کې ابجکټس ولرو دی د ابجکټس د لوک یا د ډول یا دغه رقم یې چینجوي لکه موږ تاسو چې خط چینجوو صحیح دی سیټ از ډیفالټ څخه هدف دا دی کوم شکل چې تا اوس خوښ کړي د دې لپاره که چیرې ستا هدف دا وي چې ته په آینده کې هر ورډ ډاکومنټ چې ته جوړوې د ټولو شکل پر دې ډول باندې وي د هغه دپاره ته سیټ از ډیفالټ کلیک کوې چې دغه اوسنی شکل دا په دایمي شکل باندې زه چې هر وخت ورډ ډاکومنټ خلاص کړم دی باید ډیفالټ دغه دی هم یې کلر دغه رقم کیږي او هم یې فونټ د رقم کیږي او هم یې پاراګراف سپیسینګ پر دې ډول باندې کیږي دا په هغه صورت کې چیرې زه سیټ از ډیفالټ کړم خو زه اوس نه غواړم چې سیټ از ډیفالټ یې کړم ولې هغه اوسنی یا مخکنی کوم دغه چې دی فونټونه چې دی یا کوم کلر چې دی هغه زما خوښ دی مثلا تغیر نه پکښې راولم د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د واټرمارک په نامه باندې یادېږي واټرمارک شاید اکثرو استعمال کړی وي اکثرو نه وي استعمال کړی واټرمارک په ځینو ځایو کې ځینو دوکانونو ته چې تاسو ورسئ هغوی یو بیل درکوي دغه بیل دا رقم دی یا مثلا د پنسدۍ چې راوباسئ د لوټ دا لوټ چې وګورئ د لوټ په منځ کې یو شی نوشتی او داخل په نوټ کې سربیره نه معلومیږي دا واټرمارک تقریبا دا رقم یو عمل اجرا کوي یا مثلا یو بیل یو څوک درکوي یو دکاندار بیل درکوي د دا بیل پر سر باندې خط نوشتی د دا خط و شاته په پرنټ کې داسې یو شی راغلی چې مثلا پلانکی لیمیټډ یا پلانکی کمپنۍ د دې لپاره موږ تاسو د واټرمارک څخه استفاده کوو د واټرمارک د استعمالولو لپاره دلته کلیک پر کوو دا مختلف واټرمارکونه دي مثلا کنفیډنشل اوس دا دلته راغلی یو څه معلومیږي که نه معلومیږي نه معلومیږي او که چیرې زه کنټرول پی پر ووامه په دې ځای کې بیا نو کې شاید ډېر معلوم شي دا کنفیډنشل دا یو واټرمارک شو چې ما ورته انتخاب کړي دا ځینې واټرمارکونه دا داسې چې دا پری ډیفاینډ دي مخکې جوړ شوي دي ASAP د دې څخه هدف دا دی as soon as possible صحیح دی یا مثلا ارجنټ پر دې رقم باندې ارجنټ یعنې ډېر ژر ارجنټ دا دلته راغلی دی په دې ځای کې که چیرې زه کنټرول پی پر ووامه اوس ډېر ښه معلومیږي صحیح دی ځینې واټرمارکونه دا رقم دی چې ته وایې چې زه د دې واټرمارک د دغه ارجنټ پر ځای باندې یا دغه پری ډیفاینډ کوم واټرمارکونه چې په افیس کې جوړ شوي دي د دې پر ځای باندې زه غواړم چې خپل په خوښه باندې واټرمارک جوړ کړم مثلا انګلیسي نه غواړم چې استعمال یې کړم زه غواړم چې پښتو استعمال کړم یا پښتو و انګلیسي نه غواړم چې استعمال یې کړم غواړم چې د خط پر ځای باندې عکس انتخاب کړم یا خپل د کمپنۍ لوګو انتخاب کړم د هغه لپاره راځو کسټم واټرمارک ته پر کسټم واټرمارک مې کلیک وکړئ نو واټرمارک دا معنی چې یعنې دا واټرمارک یې ریموو کړه ځینې دا که چیرې زه اوس اوکې کړمه دی هغه واټرمارک یې د منځه یوړی اوس که چیرې کنټرول پی ووهم واټرمارک یې د منځه تللی دی نه صبر ورپسې که ستا هدف دا وي چې یو واټرمارک ته په خپله خوښه باندې جوړ کړې دغه واټرمارک چې دی دا دوه ډوله لري یا به ټکسټ لیکې خط باندې او یا به مثلا عکس راچې مثلا پر دې ځای باندې زه پکچر انتخابوم راځم سلیکټ پکچر ورک آفلاین په دې ځای کې مثلا یو عکس انتخابوم مثلا دغه عکس زه غواړم چې دا عکس د واټرمارک په حیث باندې انتخاب کړم هلته داسې ډېر شاید نسي معلوم
خو که چیرې کنټرول پی زه پر وم اوس شاید یو نوکې ډېر معلوم سي دا یې واټر مارک شو د دې پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې خپل د کمپنۍ لوګو هم ورکړئ د کمپنۍ لوګو پرون ما وویله چې مال څه رقم یې موږ کولی سو چې جوړه کړو پرون نه پوهېږم که مې وړ ورځ وویله دا کولی سئ چې خپل په خوښه باندې او یا یو عکس خپله مو انتخاب کړی په یو ځای کې مو عکس ایښی د هغه دپاره راځې پر کسټم واټر مارک باندې کلیک کوې سلیکټ پکچر باندې کلیک کوې ورک افلاین په کمپیوټر کې چې د هر ځای هغه عکس ایښی وي راځې مثلا شاید په پکچر کې نه وي شاید په ډي ډرایو کې ته یو ځای ایښی وي هغه عکس د هغه دپاره ته کولی سې چې هغه عکس انتخاب کړې او د واټر مارک په حیث باندې استفاده ځینې وکړې صحیح دی نو دا پکچر انتخاب سو یا عکس انتخاب دی د هغه څخه وروسته شاید ته وغواړې چې زه عکس نه غواړم چې انتخاب یې کړم زه غواړم چې ټکسټ انتخاب کړم ټکسټ په دې ځای کې ته ژبه انتخابوې په کومه ژبه باندې ته غواړې چې دا ټکسټ انتخاب کړې هغه ژبه چې د انتخاب کړله په دې ځای کې مثلا ټکسټ کوم ټکسټونه غواړې مثلا اصلي شخصي عاجل مثلا محرمانه مه کوئ نقل دا مختلف دغه دي او یا هم د دې پر ځای باندې ته کولی سې چې یو دانه خپله نوشته کړې ستا په خوښه باندې دلته کنټرول او شیفت وامه خپل په خوښه باندې مثلا چش نوشته کوم مثال یو شی راته ووایاست د مثلا افغانستان صحیح دی دا واټر مارک سو اوس په دې واټر مارک کې د دې خط ډول څه رقم سي ښه ورپسې مثلا سایز یې څو نیسي اوه 4-5 مې ورکړئ رنګ څه رقم رنګ غواړئ چې ورکړي دا اوکې که دی دا د افغانستان په دې ځای کې ښکاره سو اوه دا یو واټر مارک سو یا شاید د دې واټر مارک د دغه چې دی دا کم اوسنۍ اندازه چې ده دا شاید ډېره کوچنۍ وي کولی سئ چې تر 1.4 پورې دا واټر مارک انتخاب کړئ دا که چیرې زه کنټرول پی پر ووامه دلته دا خط چې دی دا د افغانستان د دغه الف پر سر باندې راغلی دی معلومیږي خط یې دا تقریبا دا رقم دی لکه یو چاپه غوندې سو صحیح دی لکه بیل چې مثلا موږ تاسو جوړوو نو د دې لپاره موږ تاسو د واټر مارک څخه استفاده کوو د دې څخه وروسته څه رقم غواړو چې دا زموږ پیج یا دا صفحه چې ده پر څه رقم غواړو چې کلر ورکړو یا رنګ ورکړو شاید په هوم چپ کې مو دا شی په یاد وي فکر کومه په دې ځای کې به نه پوهېږم چې یا په دې ځای کې نه و کلر یې دا یو شی موږ ویلی دی فکر کوم ښه دا مثلا په دې ځای کې کومه مثلا دا صفحه ده ټوله زه غواړم چې د دې کلر ورته انتخاب کړم دا هغه ساحه دی رنګ ورکوي په کوم رنګ کې په کوم ځای کې چې خط لیکل سوی مګر که چیرې ستا هدف دا وي چې ته ټوله صفحې ته باید رنګ ورکړې د هغه دپاره راځو ډیزاین ته په ډیزاین کې موږ راځو پیج کلر ته پیج کلر کم کلر چې دې خوښ دی هغه کلر کولی سې چې ورته انتخاب یې کړې صحیح دی دا شاید درته معلومه سوي یا مو مثلا استعمال کړي اکثره وخت سرټیفیکیټونه که مو لیدلي مختلف رنګونه ورکوي سرټیفیکیټونو ته یا مور کلرز په دې ځای کې مثلا هغه د صفر څخه تر 255 پورې هر رنګ چې ستا خوښ وي کولی سئ چې هغه رنګ انتخاب کړئ او یا کولی سئ چې مثلا په دې ځای کې یو رنګ انتخاب کړئ هغه اوکې کړئ مثلا دا یو رنګ شو دا سپین نه دی یو بل ډول دی دا رنګ ورپسې مثلا پر دې رقم باندې رنګ غواړم چې ورکړم یا پر دې رقم باندې غواړم چې رنګ ورکړم یا مختلف ډولونه مور کلرز نو کلرز خو دا معنی چې یعنې هېڅ رنګ نه غواړم چې ورکړم مور کلرز مثلا چې یو رنګ پکښې کې انتخابوم او یا فیل افیکټس فیل افیکټس پر څه رقم باندې ښه یو وارې به زه رنګ ورکړم مثلا راځم مور کلرز باندې کلیک کوم په دې ځای کې مثلا دغه رقم یو رنګ مې مثلا ورکړي دا چې مې ورته انتخاب کړي پر فیل افیکټس باندې چې کلیک وکړم څه رقم غواړم مثلا ورټیکل ورته انتخاب کړم درته معلومیږي اوه دا ډیزاین یې دی چې ډیزاین یې فقط سره اړوي ورپسې فیل افیکټس ډایګونل اپ هورایزنټل مختلف ډولونه دي او یا مثلا غواړي چې دغه رنګ بیرته په دې ځای کې بیا انتخاب کړي صحیح دی څونې غواړي چې ډارک سي دا رنګ او څونې غواړي چې لایټ سي لایټ یعنې په اصطلاح باندې روښانه صحیح دی د دې لپاره موږ کولی سو مثلا دا اوس ډېر روښانه سو رنګ خو مې هم ورته واړوو یوه نو د دې لپاره موږ کولی سو چې د پیج کلر څخه استفاده وکړو د هغه څخه وروسته پیج بارډر چې دی د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسې خپل دغه صفحې ته غواړو چې بارډر ورته انتخاب کړو بارډر مثلا زه راځم دغه بارډر انتخابوم په دې بارډر کې غواړم چې رنګ یې مثلا پر دې رقم باندې رنګ ورکړم او اندازه د بارډر اندازه که چیرې زه دا انتخاب کړم دا فرق ته یې ګورئ مثلا دا رقم یو بارډر جوړېږي صحیح دی شاوخوا پر ټوله ورقه باندې
دا خط را وګرځېدی او یا مثلا غواړم چې دغه بارډر ډول یې واړوم پر دې ډول باندې مثلا انتخاب کړم دا دغه بارډر د یو څه یې غټوي یا مثلا کلیک پر کومه غواړم چې مثلا په دې ځای کې ښه نور دغه یې نشته پکښې کې نور اپشنونه او یا هم غواړی چې مثلا پر دې رقم باندې یو بارډر ورکړي چې مخکې جوړ شوي دي دا پري ډیفاینډ بارډرونه دي کوم بارډر دې خوښ دی کولی شئ چې هغه بارډر انتخاب کړي تقریبا دغه رنګ سره یو څه یو رقم راغلی دا یو بارډر شو د دې لپاره صحیح دی نو دا مختلف بارډرونه دي ښه نو په دې ځای کې موږ کولی شو چې د خپل ورډ ډاکومنټ ته بارډر ورکړو اوس دغه ورډ ډاکومنټ که چیرې ستا هدف دا وي چې ته وایې چې دا زه د سرټیفیکیټ په شکل باندې غواړم چې پرینټ کړم اول سرټیفیکیټ خو موږ تاسې پر دې شکل باندې نه پرینټوو سرټیفیکیټ موږ په لیاوټ کې راځو په افقي ډول باندې پرینټوو یو عمودي ډول دی یو افقي ډول باندې دا کولی شئ چې په افقي ډول باندې داسې انتخاب کړئ یا که چیرې ستاسو هدف دا وي چې ستاسو سرټیفیکیټ هم په انګلیسي باندې نوشته کړئ او هم یې په پښتو باندې نوشته کړئ د هغه دپاره شاید دغه د شهادتنامې مو لیدلي دي د 12 صنف شهادتنامې پښتو پکښې کې ده فارسي پکښې کې ده انګلیسي پکښې کې ده پر درو برخو باندې ویشلي دي د هغه دپاره تاسو کولی شئ چې دلته د کالم څخه استفاده وکړئ دا چې څه رقم کار کوي هغه موږ په لیاوټ کې وایو نو دغه مو ډیزاین ټاب دی د ډیزاین ټاب څخه موږ د دې لپاره استفاده کوو چې زموږ د ډاکومنټ باندنی ویو څه رقم موږ غواړو چې ویښیو د هغه لپاره موږ تاسې د ډیزاین ټاب څخه استفاده کوو که چیرې څوک مشکل لري پوښتنه وکړئ بله و هغه دا رنګونه چې دي ټول رنګونه په دې ځای کې خو دغه مختلف ډولونه دي چې ته یې پکښې کې انتخابوې دا خو ما درته وویل چې مال دا د صفر څخه شروع کېږي یا هغه دغه چې دا ځینې صفحې چې دي هغه په فوټوشاپ کې دغه کوي فوټوشاپ کې جوړي خو په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو چې د خپلې اندازې پرې یو څه تغیر او تبدیل پکښې راولو زه نه پوهېږم چې په فوټوشاپ کې څو رقمه رنګ دی د هغه ریډ ګرین او بلو دی که یا څلرم رنګ هم لري په هغه باندې نه یم خبر خو دا د هغه درې رنګه لري د دې درو رنګو څخه موږ تاسې میکس یو رنګ جوړوو صحیح دی بل پوښتنه خو به نه وي نو دغه لیاوټ هم شروع کوم په دې خاطر باندې چې دا ډېر اسانه دی او بیخي لنډ هم و بله صحیح دی